نو دغه کتابونه که هر یو ته بېلابېل په وټساپ لېږي نو وخت هم نیسي او مصرف هم چټي لري برناقه. نو کتابتون څخه څنګه ډاونلوډ کولی شو دا طریقه درته اوس ښیمه. ګوره په دې لینک مې کلیک وکړو، دا لینک څخه ما سره شیر کړی ده. اوس مخته ځې، لږ صبر کوو. دغه لینک راخلاص کړو. له لینک راخلاصولو نه وروسته موږ راځو دلته پري ډاونلوډ چې لیکل شوی ده، په همدغه باندې کلیک کوو. په باندې کلیک وکړو، په همدغه باندې کلیک کوو او مخته ځو. په دې چې کلیک کوو نو هلته پلیز فایل لیکي، یو څو دقیقې صبر کوو نو اتوماتیک شروع کېږي. هېڅ مشکل پکې نشته، خالي یو کلیک پري ډاونلوډ سره هر کتاب ته ډاونلوډ کولی شئ. کتاب ډاونلوډینګ ګوره شروع ده. ګوره بعضې وروڼه دې ته فکر نه کوي چې کتاب ډاونلوډېږي، همدا اوس ښه بعضې کتابونه درانده دي، لږ وخت نیسي، لږ صبر به ورته کوئ او روان ده ورور ډاونلوډېږي. نو دا دې سره تاسو دا یو اتیا کتابونه چې کوم یې ما ورکړي نور هم تاسو ډاونلوډولی شئ، کوم چې پکار وي، هېڅ مشکل کار نه ده. او له دې نه بغیر ته نور کتابونه هم ډاونلوډ کولی شئ. مثال دا بل کتاب دا کتاب راخلاصوئ، دا کتاب هم ډاونلوډ کولی شئ. پرې ډاونلوډ ووهاسئ، ډاونلوډېږي، هېڅ مشکل پکې نشته. همداسې د نورو بخشونو کتابونه څنګه ډاونلوډوئ، مثال دا د انجینري دي، دې کې مثال دا بوکس ووهه، بوکس مې ووهه. همداسې د نورو کتابونه نورو بخشونو کتابونه هم څنګه پکې شته. قصص الانبیا، سل کاله ژوند وکړه، نور کنه ډېر کتابونه پکې دي، ناولونه پکې دي. نو ته کولی شې نور هم ډاونلوډ کړې. خالي یو دفعه یې کلیک کړه چې راخلاص شي. د راخلاصېدو نه وروسته پرې ډاونلوډ ووهه او ډاونلوډېږي. دې کې څه مشکل نشته انشاءالله. زموږ چینل د سره مونوګراف په هر یو کټګوري کې مختلف کتابونه دي. مثال دا ناولونه او شارټ سټوریز هر یو خپل هغه لري. ګوره د هر یو کې خپل کتابونه دي. تاسو په زرهاو کتابونه ترې کلیک کوئ یو دفعه، چې کلیک نه وروسته پرې ډاونلوډ ووهئ نو ډاونلوډېږي.